دې وکړو؟ یاره ماما هر څه کې را سره په خدای شریکي څه سوچ دې وکړو که نه څنګه چل وکړو؟ یاره خوریا تېر کال خو مو اختر ښه په دوکه بازۍ کې تېر کړو. بالکل. خو اوس را روان اختر دی او تیاري والا پکار ده که نه. او ځو هلته یو میله ده او کوم شخوړی به دوکه را دوکه کړو دا جبونه به م ډک شي او اختر به م ښه ښایسته تېر شي. او که دوکه مو نه کړو نو بیا که دوکه م نه کړو نو د مامي نه مې د لږې پیسې راغستې دي را سره دي او لاړ به شو پې یو مال به والو او په چا به یې خرڅ کړو دیاړي به وځي زمونږه. یعنې ارزانه ویلو او ګران به یې خرڅو. او مسلمانه بلکل همدغسې ده. بلکل صحیح ده ماما. خو داسې کوو که نه چې یول میلې له نه ځو داسې کوو دغلته پورته نه دی یو پارم والا دی او ټول ورسره غټ مال او واړه مال او چانجه مال او درمیانه سیز هر سیز مال ورسره شته دی هغه له ورځو په سترګه باندې داسې کاڼې غوندې دی نو بس که هغه مو دوکه کو خو غوړي لا غوړي او که دوکه م نه که نو میله خو رانه چا وړې نه ده صیبه مهربانه دا دی بیا پیټ کې راځي ته چې د خوشحالۍ خبره واورې بس دا چل کې بسم الله. څنګه چل دی ماما بیا لکه چې سټاپ شو هنګ کېږي ته ډېر بس لږ په چړۍ ختلی م خورې خو کوز دې کړم کور دې ولا ورځو پې ورځو پې راځه. یاره ماما دا غوا څنګه ده؟ یاره ښه غټه غوا ده خو دا غوا نه یادوم مړه ده دا شاته دي چې دا غوا یادوم سړیه. استاده ښایي جوړې خیر دی خوشحاله اوسې ته ښه یې مشره جوړې کرارې ده غوږونه دې کار کوي لږ لږ کار کوي ښه ښه زخه خبره ده چې غوږونه د چا کار نه کوي هغه خو لکه مثالي د کونو دی که نه. تاسې به قربانۍ دپاره څه اخلی؟ صاحبه مونږ خو داسې غریب خلک نه یو که نه داسې غټ خلک یو که نه نو داسې تاسو سره څه څه دي دلته؟ مونږ سره خو غوا شته غویا شته خوسی شته وزه شته میږه شته او سپی هم شته نه رختې وبخه سپی نشته. ښه او که نه دا اوښ در سره نشته؟ دا خو سعودي عرب نه دی وا وروره دا افغانستان دی او دلته اوښ څه شی کوي زمونږ داسې بس بنده که خوله دي زه پوه شوم چې ستا غټه غوا لګي اختر دپاره. بلکل دې صحیح ویل. کمه ده دغه غوا ده وګوره. یاره ته ودرېږه ودرې که نه ودرېږي یاره دا مې خوښه نه ده دا خو زما غوندې وچه کلکه ده. کوزېږه را کوزېږه چې ماته نه بله وښې وه دغه وګوره دا غوا څنګه ده دا بلکل ستاسې دپاره واره کوي که نه او 10 منه 20 منه تر 30 منو پورې غوښه ده پکې. دا 100 روپۍ به د دي قیمت یې څو دی؟ چې اخري خبرې دا 1,10,000 افغان لږ ښه کېږي نه تاوان کې دی خپل سر دی. ښه هسې صاحب خبره داسې ده که نه مونږ خو داسې غریب خلک نه یو که نه داسې جیګ لیول والا خلک یو دا زمونږ د وس نه وتلې خبره ده. هلته خو دې ویل چې زه غټ سړی یم او زمونږ سوی ډېره جیګه ده او اوس دا نه شي اخیستی او دا ډېره ګرانه ده یار لږ راکم زه پوه شوم چې ته څه شی اخلي زه دې په طبیعت باندې ورسېدم راځه مخکې شه مخکې شئ راځئ په عذابول مه کوئ زه درته داسې شی درکړم چې اخیست خان صاحب دغه خوسکی دی تا ته په کتو دغه تا ته واره کوي او همدغه تا اخیستی شي
دا خو داسې وړوکې غونتې دی خو خبره داسې ده چې زه اوس غریب نه یم ما 9 اغوستې دي او بس دا به یو والم 10 به پوره شي او بس که ترک تروک به یې کم بالکل ښه خبره ده بس همدغه واخله خو د دې قیمت 100 روپۍ دی د دې قیمت چې اخیري خبرې خان صاحب 15,000 روپۍ یاره صاحبه لږه ګزاره کوه یاره خان صاحب ګزاره خو کومه خو چې رښتیا خبره درته وکړمه او قسم هم درته کومه په قسم چې دی خپل سر دی نو صحیح ده ته په دې ګډ څه کوې ها هلته ولاړو انځلونه مې وړلو کېنه پردي ګډان انځي غلی کېنه غله لکه مونږ خانان یو د غل نوم په مونږ باندې مت ده مه ته خان نه یې تا ماما او خوری استی دواړه غله استی زه ورکېږئ بابا هسې غل مه وایه man ته انځلو که نه ته هم خیرن یې او ګډ دې هم خیرن دی ته دومره ښه سړی چې پردي ګډان انځي نو بس دې کې څه شک شته مونږ ولې ښه سړي درته نه زه ورکېږه زه یې غلو دوکهبازانو خانان یو کونه دا خو زه ورکېږه درنه خدای دې درته دا یو ګډ هم نه پاتې کوي مرض دې پې درته ولګي زه ورکېږه خان راځه نیغ درنه مړه دوپه سړی دوپه کوړه زه ورکېږه ولې خوریا په پارم کې خو کار ونه شو داسې کوو مال منډۍ میلې له ځو او هلته څوک دوکه کوو بیخي صحیح ده خوریا حاجي ماما خورې هغه هلک درته ښکاري هغه شنو جامو والا پهلوان پهلوان ولاړ دی او ښایسته سور چیلی دی ورسره او داسې کوو که نه چې امدا رانیسو که زمونږ دا جادو پې کار وکړي خوریا ته دلته ودرېږه زه داسې ورته تاویږم ځان نه ولا پیر جوړوم ښه په خبرې کوم منتر هر څه پې ویم ته چې دی چیلې یې لکه بیګ به ورپسې غوټه کړي او چیلې به ډایرکټ میلې ته ویسې په 1000 دې خرڅ کړو که په 8000 دې خرڅ کړو پوه شو که نه او سیده ځه کور ته بس هلته به بیا میلاوي بې فکره اوسه بس راځه صاحب راځه پهلوانه څنګه یې جوړې په خیر ټیک ټاک ښه جوړې شکر دی الحمدلله خیرت دی الحمدلله څنګه چیلې خرڅې او والا غریبي ده وس د اختر مخره غټ اختر د قرباني خلک یې موږ خرڅوله چیلې هم خرڅوو ها دا څه شی دی دا هغه دی که نه چیلې ده چیلې به نه یې ګورې چیلې ده ما پیژنې نه وه زه پیر یم که نه دا څه وایې هغه پیره خلک چې لاسونه موجې کوي آباد غېسه واخوا نور نه نه مړه داسې پیر یم چې اوس ته د دې چیلي نه چې دی څه شی غواړې دله جوړم د حیوانات پیر یم زه هغه څنګه هغه داسې ګوره ښه شت په شت باندې شت شد د تودې چې نینجرې څلور پاڼې څلور ګلې کاڼې دولګړۍ معامل دانې لل غرت غروت چف وګوره هله چیلې چې شو دا خو بیک دی که نه دا څه وشو و پیر صاحب سم دم چیلي نه دی راته بیک جوړ کو دا دې څه وکړه دا بیگ نه دی دا چیلۍ ده هغه څنګه هغه داسې ځوانه چې دا به لمر ته کېدي او کې به نې ورته کله چې دا لمر په کېزېدو شولو مازدیګري ټایم کې نو بیا زما منتر کار شروع کوي او دې نه به غاټه چیلې جوړه شي یاره پیر صاحب افرین شه او پتا شه ستا لاسونه به یې زه ښکول کومه نه دې ته ضرورت نشته پهلوانه شکرانه راکه ښه والا پیر صاحب زه الله دې دله بختور کي پهلوانه او په ما ګرانه لکه چې وی پیژندم یا الله ته خیر را پیښ کړي څه خبر ده پهلوانه پیر صاحب دا بټوه ستا نه ولیدلې ده زه پیر یم مونږ خلک دوکه کو او دا مونږ دوکه کوي بټوه ستا ده بټوه زما چېرته ده نه وروره دا بټوه زما نه ده چې بټوه ستا نن زما شوله اما مې د بیک نه غټه چیلۍ جوړه شي اما بټوه کې پیسې وي مزې به کوم مزې
یاره ماما دا پیسې خو د ټول خلکو خوښېږي که نه خو زما ډېرې زیاتې خوښېږي ځکه چې په پیسو باندې هر کار کېږي نن سبا څه وایي وایي چې جب دې وزن پیدا کړي که نه خبرې دې خپله وزن پیدا کوي ماما څه به یاد ساتې دی ستا دی زما دی ستا دی زما دا ستا دا زما دا ستا دی زما 4,000 ستا شوي او 4,000 روپۍ زما شوي صیبه مهربانه زه دا بیا اوس هنګ شو یاره مشر یې نو بسم الله څنګه چل دی ماما ته چې پیسې وګورې بس بیا هنګ کېږي دا ولې یاره خوره یې دې ته د ټینګې نه یم او بیا په چړۍ ختم خو بس مال یې را که نه چې د ټینګې نه دا بس ماما غم راکې نو پرېږده ماما داسې کوو ښه ماما دا 4,000 روپۍ ته را ګوره دا 4 ستا او 4 زما 8,000 روپۍ شوې که نه 8,000 روپۍ دا شوې او هغه 15,000 روپۍ چې تا لماني درکړې وې هغه هم راواله دې سره به یې کړو صحیح ده او سبا به لاړ شو اوس خو ناوخته دی میلې له او بس هلته به نه دی ارزانه به یلو او ګران به یې خرڅو ارزانه به یلو او ګران به یې خرڅو سم تجارت به ترېنه جوړ کړو ماما څنګه دی خو صحیح ده که نه جب ته لاس کوه جب ته لاس کوه جب ته بټوه راوباسه شابه ماما زر زر راوباسه چې یو ځای کوي هله خوره یې بټوه نشته هغې کې 15,000 افغانۍ وې لکه چې چېرته ولیدلې ده لاړه غرق شو الله بټوه لاړه شت په شت باندې شړ شو د تودې چیننځرې 4 پاڼې 4 ګلې کاڼې دورګلې مامیل دانیل ماما خپله دې ځان غرق کو هغه چیلي والا نه چې موږ را روان شو که نه نو هغه غږ وکړو وایي چې مشره تا نه بټوه ولیدلې او تا ته مې چې ویل چې ورته ویږو نو تا ویلې نه راځه راځه دا موږ دوکه کوي هماغه ستا بټوه به که نه در نه ولیدلې ده لاړې 8,000 روپۍ دوکه باندې وګټلې او 15,000 روپۍ رانه خدای واغېستې او هغه یې ورکړي بس اوس جاړه ما ماړه ماما مشر سړی بد ښکارې مه جاړه که نه نو بس وشو چپ شه مړه رینګه رینګه دې شروع کړي دي صاحبه مهربانه د کومه موږ د جومات کار ته تلي نو چې دوکه کې خو دوکه به در سره کېږي که نه دا غټ اختر د څه شي لپاره د دې لپاره چې هغه څوک چې الله ورته وس ورکړي هغه لاړ شي مال منډۍ ته یو څاروی والي او د ثواب په نیت یې حلال کړي او غریبانانو له یې غوښه ورکړي چې ثواب یې وشي خو مونږ او تاسو څه کوو مونږ او تاسو ترېنه تجارت جوړ کړو صاحبه یو نه الو او په بل یې خرڅو د 100 روپو ګټې لپاره دا خو ټوله دوکه ده که نه دا مونږ او تاسو کوو او چې څونه مو وس رسېږي یو کس دوکه کوو دروغ پکې ویو غلا پکې کوو د قربانۍ نه هم کاروبار جوړ کړی مونږ دې هم پکې راوستو 8,000 روپۍ رالې او 15,000 روپۍ لاړې وایي چې 100 پردي کورونه وران کړي که نه یو به خپل آباد نه کړي همداسې ښایي مخکې د خوشحالۍ نه هنګ کېدلې او اوس د خفګانه لاړې هنګ شو همداسې ښایي چې څه کرې خبرې وي